د محمد اشرف غني تازه او نوې مرکه له خبریال داود جنبش سره د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. محمد اشرف غني د ژوند لاره د رسونو په لړ کې چې د هیواد له مخکښ خبریال داود جنبش سره یې له تیرو څو اونیو راهیسې بهیر پیل کړی د افغانستان له راتلونکي اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلي غني ویلي که زموږ له طرحې سره سم هیواد کې باعزته سوله راغلی وای د 2023 کال تر پایه افغانستان ته 14 میلیارده ډالر ورکول کېدل او دغه پیسې پر هغو پروژو لګول کېدې چې هیواد یې له احتیاجۍ ژغورلی شو، خو له بده مرغه یادې طرحې عملي کېدو ته پرې نه ښودل شوې چې اوس افغانستان له یوه بامه بل ته لویږي او له مثبتې نړیوالې اجنډا هم ووځي. د هیواد د تیر ولسمشر همداراز اندېښنه ښودلې روان کال ګونګ حالت پر هغو افغان کډوالو هم بد اغیز پرېښی دی چې تازه هیواد ته ستانه کړی شوي دي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.